حسیب جانه زموږ همکار ښاغلی عیسی محمد قلمیار د خپرونې ویان البته گزارشگر دی بله چې ویان د گزارشگر دواړو چې راځي به هر سهار د کابل له بېلابېلو سیمو څخه موږ ته گزارشونه راکوي حتی مخکې ښاغلی قلمیار صاحب سوشل میډیا کې چې زموږ سره یې دنده ترسره کوله په ملي ټلویزیون څخه د زیاتره څپنیو ولایاتو ته د ولایت څخه موږ ته گزارشونه راوړل چې هغه خپرېدل. اوس له نیکه مرغه قلمیار صاحب زموږ سره دی. سلام صبح بخیر. د خپرونې گزارشگر دی او همیشه په بېلابېلو اړخونو د کابل ښار څخه گزارشونه راوړي. خو او تر ټولو مهمه خبره دا وه چې په ټوله روژه کې هر ورځ موږ ته گزارش راکړ او د هیوادوالو سره خبرې وکړي. بین از دلک خودش خبر نیستیم چی گپا داره. از خودشان هم میشنویم که قلمیار صاحب وقتی ولایات میره سفر با کدام چالش ها مشکلات مواجه میشه و همچنان چقدر خوش میگذره این سفر چکر که داشته میباشم. این نام چکر خوشایند است. بله او په کابل کې چې کله گزارش راوړي د خلکو نه د کومو ستونزو سره مخ کیږي خلک ورسره همکاري کوي نه کوي دا یوه ډېره مهمه مسله چې په همدې به هم ورسره بحث دقیقا از اونا تا چند لحظه میایه د قلمیار صاحب څخه چې راشي همدلته ورسره خبرې وکړو. قلمیار صاحب که زما غږ اورې راځئ نو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خوب هستم بخیر صحتمند جانتان جور است. عید گذشته هم تبریک باشه. سلام با شما عید مبارکی نکردیم از نزدیک. تیر شو عید مبارک او چې راځي د مبارک. بیخي صحیح ده. ډېر الله تاسې دواړو ته بیا زه ستړی مسئله ډېره مننه کوم. خدای وکړي چې اختر او روژه په خیر تیر شوي وي وطن کې قراري وي په لاره کې ستونزې نه وي او د پسرلي دا باراني شپې هم په خیر سره تېرې کړي. ډېره زیاته مننه. لومړی به زه هېوادوالو سره یو سلام علیکم وایم بیا ستاسو سره. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو خوږو هېوادوالو ته مینه او سلامونه خاص زموږ هغه تخنیکي ټیم ته چې هر سهار په پوره انرژي سره راځي او هېوادوالو ته د دې دوستانو تصویر وړاندې کوي د دوی سره په کوچ کې د میلمنو او زموږ د گزارش تصویر وړاندې کوي. نو موږ نن اوله ده کمال صاحب بگذارو چې دوستانو سر به بیا اینده که خبری کنم. خیلی خوب. خیلی خوشحال شدیم از اینکه خودت را داریم و از اینکه خود را در ست فعلا داریم. بیاین از این بر ما بگوین کجا سفر داشتی؟ اول در رابطه با سفرت بر ما بگو که ایامی در کجا سفری کردی؟ حسیب جان دیگه ما خو اما روزه در گزارش بودیم. خودتانم ماشاءالله در جریان بودی. خوبتر از بینندان بفهمه. خودتان آرام میجشته بودیم. ما هر روز میرفتیم دیگه. باز کار کمی سخت بوده سکیل بوده دیگه. بعد از که 2 روز بر عید مانده بود ما رفتیم وطن و عید خو هر عید ما وطن میریم پیش پدرجان و مادرجان. باز عید هموجه دیگه سفری میکنیم و عید بسیار ماشاءالله یک عید انشالله که عید خوشایند بوده باشه. بسیار خوبش بوده دیگه. مننه کوم. لکه څنګه چې حسیب جان پوښتنه وکړه قلمیار صاحب په زابل کې 2 چای لري زه نه لرم. تاسو ته یې راوړي تاسو ته چای راوړي. په زابل کې اختر څنګه و سږنی اختر د نور سره تفاوت شوی و او دې تر څنګ په د وروستیو کې سخت بارانونه وشول قلمیار صاحب په هلمند کې روزګان کې کندهار کې زابل کې هم سیلاوونه راغلل او که نه؟ کمال صاحب اختر خو خوشبختانه یو خدا د چې موږ پخوا دا ارمان درلودی چې که چیرې یو اختر ورباندې اوسېږي نو اوس خو الحمدلله هغه وخت راغلی ده چې هر اختر ورباندې او د اختر تر څنګ ان ډېر امنیتي فضا وله د مرکز په شمول 11 ولسوالیو کې اختر ډېر په امن خوشحالۍ سره ترسره سو. یو ښه والی دا و چې موږ یو شمېر ولایتي چارواکو سره خبرې هم درلودلې هلته مرکو په شکل باندې موږ هغه دې ځای نسې ولاړو هم دغسې نه یې کښېنستلې هغه خپل رول مو انشاءالله ادا کړی ده او هلته مو هم کار وکړی. نو بل اختر د دې تر څنګ چې ښه هغه یې درلودی خوشحالي یې درلوده ولې خټې هم ډېرې زیاتې درلودلې. نو د سیلابو خبره تاسې وکړله واقعیت چې دا وارې ښه بارانونه وسو یو شمېر تلفات هم له ځانه سره درلودلو او د تورې په نامه باندې یو بند کمال صاحب اوس خو ډېر ولایتونه بندونه لري. د تورې په نامه یو بند بیا مرکز قلات کې ده چې دا هم تقریبا 80% چارې بشپړې سوي دي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون عمومي رئیس قاري صاحب هم لیدنه ترې وکړله موږ هم ورغلي وو او مینوال هلته بیخي راتللو یو پارک په شکل باندې. نو
ښه بارانونه وسولو. ان جالبه لا دا ده زه چې کله وطن نه رارې کېدلم له هغه ځایه تر دې ځایه مو برپاک یاد نسی چې موږ دې درولی وي. واقعیت هم دی ماشاءالله دا مو چای قلمیار صاحب چای دوستانو ته به یو هغه وښیو چې موږ مخکې خبره وکړله نو دغه دی مننه ځینې کوو دوستانو چای هم راورسېدې ولا چې پر ګران همین افغانا را که هرچی قنان بتی اگر چای ندیم چای نداد به ما چای هم بگی خدا دیدم گیلا و که چای مرتبط دقیقاً نه به خاطر که ما خود دست بودیم از خاطر گیلاس چایش نبود نه خود درباره نان گفته شده نه دفتن آمد درباره نان گفته شده که میگه نان نخوردن جنگ نمیشه توی تا یک شکم گشنه ولی که چای نخوردن شکم خالی زدن نمیشه خیلی بیاین در رابطه با سفر اخیرتان ولایت زابل بود از مشکلاتت بر ما بگو کار گزارشگری داخل شهر وام لایف باشه کار آسان است یا دشوار والا اسیب جان یک ما دیگه امی چی دارم عادت دارم که کت استودیو همیشه ما در ارتباط می باشیم و امروز که ما ارتباط دیدم ایده گزارش مزه میکنه ایجا مزه نمیکنه چرا که فکر ما دمیال تکنیک است والا دیگه هم سخت است هم آسان است کسی که لیوال باشه در این مسلک کسی که دلش میخواه برای اونو آسان است برای ما بخی ما میگم خیلی آسان است دیگه راحت هستم روزای اول کمی سخت بود خاطر از اینکه یک خود دیگه محیط بلد نبودیم و یک دیگه کت زبان صحیح بلد نبودیم میالم بلد نیستم و خاطرهای جالبم دارم دیگه وطنای ما چطور علاقه دارن که مصاحبه کنن ما کس برای نمیمونه که تو علاقه داری نداری ما مصاحبه مستقیم میریم ما مستقیم میریم و خدا رو شکر دم گزارش های لایف این تو یک روز نامده که نفر گفته باشه که ما هیچ مصاحبه نمیتیم اگر نه اسیب جان مصاحبه های صفتی و لایف کمی متفاوت از فرق داره نه ولی بسیاری مردم فکر میکنه که شاید هماهنگ کرده باشه ولی باور کو بغیر از اینکه بعضی مسئولین ما هماهنگ میکنیم هیچ کسی دیگر هماهنگ هم نکردم و دیگه ډیره مننه کوم قلمیار صاحب زه په زابل کې نورم تم کېږم زابل ولایت د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی متاسفانه چې په تېرو شلو کلونو کې ورته توجه ونه شوله په ډېرو برخو کې د زموږ ګرانو هېوادوالو زابلیانو ستونزې درلودلې او لا به هم لري په زابل کې به لویې ستونزې هلته څه دي مثال په کرکیله کې که ووایم چې د زابل ښه پیداوار چې دی بادام دی لکه مرغه د افغانستان ټولو ولایتونو حتی د خارج ته د افغانستان څخه ځي بزګران څومره خوشحاله دي دغه بارانونو ته دغه ورښتونو ته کرکیله څنګه ده په زابل کې که داسې پوښتنه وکړم په زابل کې روغتیایي سیستم څنګه دی ښه دی او که نه د تعلیم تربیې سیستم څنګه دی لږ کلیل معلومات که راته کمال صاحب څنګه ستاسې یادونه وکړه په واقعیت سره هم زابل یو د هغو ولایتو له جملې ده چې په تېر 2 لسیزو کې یوازې په کابل کې چوکۍ ساتل سوې وې یعنې هدف دا شی دی چې په پارلمان کې هم چوکۍ درلودلې په سنا کې هم چوکۍ درلودلې ډېر داسې کسان مو درلوده ولایتي شورا تر څنګ ولې بدبختانه چې موږ په دې وروستیو د تېر حکومت په وروستیو کې موږ په کتې د پانتون په نامه باندې یو څه فعاله کړلو نو داسې د بیا رغونې په برخه کې ډېر وروسته پاتې ده د زراعت په برخه کې ډېر زیات وروسته پاتې ده موږ دومره ویلی سو چې له 100 بستره شفاخانې څخه اوس 200 بستره نور زیات شوي دي د اسلامي امارت په راتګ سره او داسې د زراعت په برخه کې شنې خونې جوړې شوې دي موږ د ما مخکې یادونه وکړله هغه بند چې د تورې په نامه باندې چې له لسیزو کلونو څخه دا پاته و مشکلات ولو نه جوړېدی که دا جوړ سي چې تقریبا 20% چارې یې پاته دي کمال صاحب تقریبا زرګونه هکتاره ځمکه به ورسره خړو بسې چې خلک ډېر ورته لیول داسې موږ د دې بند تر څنګ نور د خرنې بند لرو نور داسې بندونه لري په مختلفو ولسوالیو کې که چیرې دا ورغېږي جوړ سي کار ورباندې وسي نو ممکن چې زابل به ډېر زیات هغه په اصطلاح باندې په خپل اقتصاد باندې شو باندې به ودرېږي یو وجه دا شی ده چې کمال صاحب د زابل د وګړو زیاتره اقتصادي برخه په کرنه او مالدارۍ باندې ولاړه نو له دې عمله څخه زیاته اړتیا لیدله کېږي چې هلته د بیا رغونې تر څنګ اساسي کار د بندو تړلو ته وسي بسیار خوب همین موضوع زراعت یاد کردن مرا به یاد یکی از گزارشاتت که در نزدیکی های عید بود ایام عید سعید فطر بود که اینا گزارش داشتن از یکی از جاهایی که میوه خشک سودا میشد اونجا حتی انتقاد کردن که چرا پسته بود فکر کنم یا بادام بود از ولایت زابل بادام چرا ارزان از باید قیمت شه و ما زیاد زحمت میکشیم
زابل په بادام کې ډېر مشهور دی. خبره مې ونیوله لکه په وردګو کې چې مڼې دي، زابل بادام دغسې دي، ځکه بادام ګل مشاعره همالته جوړېږي او بادام د زابل فوق‌العاده عالی کیفیت لري. و این جنجال داشته را از لوگر قیمت است. خاطری از این قسمی که کمال صاحبم گفته، خاطری از این جنجال داشتم، انتقاد کمی داشتم. گفتم ما خود دیگه ولایت ما در بادام نام داره، آن مشاعره با نام بادامگل جور میشه، ولی ما مشاعره دارم، زمین دارم، کشت و کرونده دارم، بازم بادام ما دیگه قیمتش ارزانتر است. از خاطر ازی باز که در ولایت رفتم باز دوستا را گفتم بادام کمی چی که دیگه صحیح. بسیار خوب. یک مورد دیگه هم میپرسیم، یک موردی که خیلی خوب است، خودت سفرهای ولایتی زیادتر داشته میباشی، گزارشات ما مشاهده کردیم، بیننده میبینن از طریق برنامه سلام صبح بخیر و از طریق سوشال میدیا همچنان. در رابطه با این برای ما بگو که از کدام ولایت خاطری خوب داری و کدام ولایت خاطری تلخ برات بوده؟ اسیب جان، ما پیش از اینکه به سلام صبح بخیر بیایم ما تقریبا 1 سال گزارش‌های ثبتی داشتم و گزارش‌های تولیدی بوده. ما در سوشال میدیا بودم، بسیار سفرهای خوب و خوش داشتم دیگه. سفرهایی که بامیان رفتم، ننگرهار رفتم، جای دیگه که ولی سفر بامیان بسیار یک سفری. همین چند ولایت محدود رفتی یا کل ولایت ها؟ نه کل را نرفتم، کوشش میکردم که بریم خود دیگه. کدام ولایت زیادتر می‌خوای؟ ولایت که شتلای بامیان ډیر خوښ شوی. دقیقاً. کدام ولایت پلان داری که بری؟ والا امیال خود گزارش‌های چیست لایو پاس. نه که بخوای که بری، یعنی از ولایت باید گزارش بیاری. خوست دیگه بسیار خوشم میاد که خوست بریم. کمال صاحب دستی شایسته زایده خوست. چه یورد لاش چه وسولار و یک کار دیگه است لالا نمی‌فهم اسیب جان، خود درختی نرفتی، سفری رسمی و غیر رسمی خیلی فرق داره. دقیقاً متفاوت‌تر است. ما به خاطر کار که بریم باور که هیچ چکر نمیفهمم، بیخی نمیفهمم، ولی مردم که مرا ببین والا ساعتتان بیخی تیر است دیگه. ما میگم یگان وقت میگم همون تو ساعتتان تیر شد. همین سفر رسمی تنها سفر است. اگر خودتان بری هم سفر میشه هم چکر و چکرش میمونه در سفر. ډیره مننه کوم، وخت هم کم دی اسیب جان. د قلمیار صاحب وروستۍ پوښتنې دا وکړه بس هم ډیر راټول کو چې موږ سره همیشه تاسو لایو گزارشونه لرئ، پلان کې څه دي؟ له خیره دین وروسته به هم هر سهار موږ سره گزارشونه راوړئ د کابل ښار له بیلابیلو څنډو څخه ان شاء الله، یعنی آماده ورته. کمال صاحب په تیر کې هم موږ ته اول لکه ما مخکې یادونه وکړله یو څه سخت ولو دا کار ستونزمن په دې ایسېدی سي لایو گزارش تر ثبتي سخت وي، ولی خوشبختانه چې ستاسې دغو همکارانو په ټیم باندې خاص توګه باندې هغه دوستان چې په تخنیک برخه کې ما سره په ارتباط کې وي او هغه دوستان چې د کیمرې په برخه کې ځي، هغوی په تیر کې زه دې ته جوړ کړم. زما فکر یې دې ته جوړ کړی چې باید لایف دوامداره واوسیږي او لایف د ولایت له هرې برخې واوسیږي. نو په تیر کې دا ښه ثابت سو. د اوس دپاره زما تر اوسه رخصتي وله، نو له دې وروسته به انشاءالله دوستانو ته هیوادوالو ته ژمنه ورکوو چې هغه دوستان چې له هیواده بهر دي چې د جانان هیواد مینه خړوبوي، موږ به د دې برنامې تر څنګ لایف گزارش لرو او له لایف گزارشه موږ ښې خاطرې لرو او هره ورځ یې خاطره وي. کمال صاحب، نو دوستانو ته په اطمینان سره وایو چې موږ به د خپلې ادارې په مټ باندې د خپلو مشرانو په همکاري باندې انشاءالله له دې نه وروسته پیشرفت کوو او هڅه به مو دا وي چې اوس پسرلی سوی ده که مو کوشش کېدی موږ به کوشش کوو چې له ښاره یو 2 ګامه ووځو، ډېر عالي، ډېر لغمان طرف ته لاړ شو، له ښاره به ووځو، ځینې زمیندارانو سره به خبرې کوو، لایف شکل باندې به راپور هغه ځای پورې چې زمینه برابرېدله، ځکه ځینې وخت زمینه په دې شکل نشي برابر سي، هغه سیسټم دې ته نوی جوړ سي، ته باید له هره ځای لایف ورکړې که نه. نو یعنې موږ په دې باندې جوړ یو، مفکوره مو په دې جوړ ده او دغه تاسې دوستان چې یاست انشاءالله د هر یوه غوښتنه همدا شی ده چې لایف به وي. او زه د لایف څخه یوه خاطره لرم که څنګه زموږ همکار نه ده راغلی، جالبه خبره دا ده مخکې دوست ویله چې ځینې خاطرې ځینې وایست، وخت هم کم ده. یو خاطره دا ده چې یو ورځ موږ کله کله خوشبختانه چې ټیم آماده وي 2 لایف کله کله سهار کې ولرو که نه، یا خو مو ډېر وخت د روشن صاحب لایف درلوده یا ډېر وخت دلته مراسم، نو د مکتب د زنګ مراسم ولو. د مکتب د زنګ مراسم ولو زموږ د لایف یو سیسټم تللی و یو مکتب ته، هغلته لاویو سیسټم نه لاویو سیسټم یې هلته منظم کړی
زه ما یو بل ځای پلان درلودی بیا د مشکلاتو پورې مو وایي چې مشکلات هم داسې بیا لاربندي جوړه سوه که چې لاربندي جوړ سو هغه ملګری چې راسره و صمدي صاحب ته ما وویل چې یاره پرېږده راسل دې ځای لایف ورکړو بالکل کولی سو چې موږ له دې ځایه ښه لایف ورکړو ویل زه صحیح ده نو کله چې هر څومره پر نومان باندې غږ کوو چې هغوی تصویر راکړي چې وروره څو دقیقې مو تا دپاره وخت ځانګړی کړی هغه تصویر کې بل څوک ښکارېږي څو ځلې هغه کوشش وکړي چې تصویر راکړي زه ورته وایم چې دغه د اوس موږ په تصویر کې یو تاسې کتلی شي ان تصویر واخلئ هغوی چې نور نومان راته اخلي یو همکار راته وکړي بل همکار راته بل وخت ډېر مجبور اوسم دې ته ان خبره دا وسوله چې د نن لایف څخه تېر سي ځکه وخت کم ده میلمانه هم ناست دي د لایف څخه تېر سي ما ورته ویل یا اخري اپشن دا کار که نومان وخت د کمرمین سره خبره وکړه ممکن ساو دغه سر خلاص یا جالب وخت دا هم راغله چې موږ ان د لایف سیسټم هغه لاینونه وکړلو ویل ولوس بیخي صحیح سو نه فرش ښکاره سو بل څوک یې یاد کړي ظاهریان څو مال اوس خو موږ تصویر کې هم څوک نه لرو هغه لاین بیخي نه لرو دا څنګه ده کمرمین ته چې ټلیفون وکړي هغه وایي وروره ته بل ځای کې لایف ته اخیستی دی نو موږ ډېرې جالبې خاطرې هم ځینې لرو او زه مننه له تاسې دواړو په دې وروستۍ کې کوم آصف جان از شما تشکری میکنم از کمال صاحب زیاد تشکری میکنم از هم انجینر صاحبا که عمل پشت سر است از همتان تشکری میکنم تصویر ما گرفتی همیشه دیگه ډېره مننه قلمیار صاحب تاسو هم چې همیشه زحمت باسئ په واورو بارانونو کې ځای ښار ته هغلته موږ ته گزارشونه راکوئ او بېلابېلو سوژو باندې کار کوئ تاسو له زحمتونو خیلی تشکری ما میکنیم از شما که گزارشاتان همه روزه نشر میشه در برنامه سلام صبح بخیر همین ما هم که سفر چک کردیم تا این برنامه نمی داشته باشیم باز کمی که تصویرتون رو میبینیم در یک جای دیگه که میری دل ما تازه میشه خیلی سپاسمند هستم تشکر از اینکه آمدی در برنامه هم گفتهایتان شریک مرا مصروف کردی نه چای مانده چای هم دیگه انشالله بعد از برنامه انشالله چای صبح هم نوش جان میکنیم تشکر از حضورت مننه صرف یو خبره دا کوم چې انشالله آینده کې به زموږ لایو گزارشونه د کمال صاحب او د آصف جان په حضور کې وي تاسې ملتیا سره وکړئ تمه دا ده چې زموږ دا برنامه او د دې ترڅنګ تاسې دا ټول گزارشونه لږ تعقیب کړئ